السلام علیکم ګرانو دوستانو. په شلوريزه نړیوال جام کې د افغانستان وارلنډ ترمنځ لوبه باران وګټله، بې پایلې اعلان سوه. 1 پوینټ افغانستان ته ورکړل سو، 1 پوینټ آیرلنډ ته ورکړل سو، چې د افغان لوبډلې دپاره ډېر سخت تاوان سو. د سترو لوبډلو پر وړاندې لوبې هم نه کړې ترسره. که نن لوبه ترسره سوې وه، یقیني دا لوبه به ډېره په زړه پورې وه او افغانستان ګټلی سوه، ځکه په تېرو لوبو کې افغانستان ډېرې لوبې د آیرلنډ څخه ګټلې دي. خو بدبختانه به ووایو چې دغه لوبه د باران له امله بې پایلې اعلان سوه. په همدې ویډیو کې ګورئ چې محمد نبي د خلکو سره عکسونه اخلي او خلکو ته خپلې امضاوې کوي. चदरी रोड़ा